الک دغه وظیفه مهران راغلی کنه مهران نه راځي راځي چې راځي ملک صاحب راغلی ما ودرېږه الک مهران ته چرته تللی یاره د واده روان نه وخته کېږي هسې نه چې هلته د واده ډوډۍ رانه ختمه شي ما خو د سخر په کور کې د پیزارو پټولو رواج لیدلی و خو په دې جومات کې زما کم سخر راغی چې زما نه یې پوټان پټ کړه کیسې پرېږده و راځه راخېږه شا بکه نه وخته کېږي صاحب هلکه زه روانېږه ملک صاحب یو خبره وکړه او کوه ولې څه چل دی ملک صاحب د لیک دا پکول ډېر ښکلي نه دی دا تا ته میلاو شي تا ته به لوی پروټوکول میلاو شي ستا سره به مزه م کي هلکه دا خبره خو دې ټیک ده هلکه مهران دا پکول کم ځای کې یار دا خو ډېر زیات مزېدار دی یاره ملک صاحب دا پکول خو ما د چترال نه ډېر په سود راغوښتی دی مهرانه دې ملک صاحب له دا پکول ورکړه ده سره به ډېره مزه کي هلکه رښتیا یاره مهران دا پکول په ما راکړي دا به زما سره ډېره مزه کي یاره هلکه یو خبره درته کومه زما ستا نه سر هم قربان دی خو دا پکول ته نه شم درکړی دا ما د چترال نه ډېر په سود راغوښتی دی کیسې مه کوه راکړه دې په ما راکړه دې خو هلکه څنګه چل دی مزه کي که نه او داسې مزه کي که نه بس صحیح ده زه خو ګور چاته بس دا خبرې نه کېږه چې دا پکول زما دی صحیح ده د خولې نه بد الفاظ نه راوباسې ټیک شو هلکه زه روانېږم ځه ودرېږه زه دلته کې دا برېت مې برابرومه صحیح ده هلکه استادو دا برېت راله برابر که صحیح ده او بس دا برېت راله برابر که ملک صاحب چېرته دی ځان دې ډېر برابر کړی دی ملک صاحب د تر تجوی واده دی او دا پکول یې زما په سر کړلی هلکه مهرانه سم شی درته وایم ملک صاحب دی لکه چې په شرمونو باندې وشرمولو ملک صاحب تا د خپل مزدور پکول اچولی دی یې سړیه د دې پکول د لاسه خو تا زه په شرمونو شرمولم هلکه مهرانه هلکه دېس چل کو که نه موږ اوس هم واده له روان یو خو دا بوټان مې لږ ګنده شوي دي نو دا ورته پالش کو او بیا ورځو صحیح ده ټیک دی د ملک صاحب دا بوټان سره پالش کې شاګرده پالش هلکه ملک صاحب چېرته روان ځان دې سنبال کړ دی د دې ملک صاحب د تر تجوی واده دی او د دې پکول ما ته پته نشته مطلب دا دی دا پکول د ملک صاحب نه دی ځکه لرېږېدو ملک صاحب دی لکه چې په شرمونو شرمولو بس نور بس نه وایم هلکه دېس چل وکړه کپړه راوله دله دا خوله ته وتړه دې نه که لرېږي دا خوله وتړه ژبه بیا به نه کوم ځه بیا به وتړه خوله له وتړه هلکه اوس ول د خولې پرانځه خو ګور د پکول نوم دې بیا ګورې په خولې رانه شي صحیح ده نور مې توبه ده بس ملک صاحب بیزاره شو ملک صاحب زموږ سره بچې وشکو هلکه چای نسکو خو د دې پیازار څو روپۍ شوي جی 50 روپۍ شوې د چای پیاله په څو روپۍ ده هغه هم په 50 روپۍ ده ښه دېس چل دی که نه د چای هم 50 روپۍ دي او دا پیازار چې دی د دې هم 50 روپۍ دي نو داسې شوه چې مونږ ستا نه چای وڅښله ټیک ده او هلکه واصفه دېس چل وکړه که نه دا پیازار ترې راواخله او راځه ملک صاحب وعلیکم سلام السلام علیکم ملک صاحب ځان خو سم تیار کړی ولې چېرته ځئ نه راته پته شته چې دې چېرته روان دی نه راته پته شته چې دا پکول ته جا دی د ده خوله خرابه ده راباندې کوه
او ملک صاحب تا خپل مزدور په کور ورجلې هلکه،